یوې خورکۍ ماته په انستاګرام کې یو مسج وکړ، واقعي او رښتینی ځواب راکړ چې ولې بېله شوې. شاید یوازې ستا ژوند به ښه وي، خوشحاله به وي، او شاید د ډېرو نورو نجونو ژوند کې به کور کې به همیشه جنګونه ول، همیشه به پیغورونه ول، همیشه به یو بل ته به په کته سترګه یا په کمه سترګه لیدل. هېڅوک مه ملامتوئ. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ، سابسکرایب کړئ او له دوستان سره مو شریک کړئ. بینندای عزیز، در یوتیوب چینل حسینه همدرد را سرچ کرده سابسکرایب کنید و با دوستان نازتان شریک کنید تا همه تان از دیدن ویدیوها لذت ببرید. السلام علیکم ګلونو لیدونکو، قدرمنو اولیدونکو، ستړي مشئ، هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. هر چیرې چې یاستئ خوشحالي خوښي مو نصیب شه. هغه کسان چې ناروغه دي او یا هم خدای مه کړه په کور کې نور ناروغان لري، د کورنۍ غړي ناروغه دي، د الله پاک له دربار څخه هیله کوو او دعا کوو چې په خیر سره ناروغان شفایاب بسي او عاجله روغتیا ورته غواړو. هر چیرې چې یاستئ خوشحاله او آرامه اوسئ. که څوک په خپل ژوند کې کومه ستونزه لري، په ګډه سره ورته دعا کوو چې په خیر سره دې ستونزې حل شي، تر څو چې ژوند یې په خوښۍ په خوشحالۍ باندې تېر شي. او ډېره زیاته مننه کوم له ټولو هغو قدرمنو خویندو او ورونو څخه چې زما یوټیوب چینل مو سابسکرایب کړی دی او تل زما ویډیوګانې ګورئ او د دې ترڅنګ هم ښکلي نظرونه له ما سره شریکوئ. انشاءالله یو څه موده وروسته زه کوشش کوم چې یوه ویډیو جوړه کړم. هر کله چې زما د یوټیوب سابسکرایب 0 ته ورسېدل، نو د هغه څخه به یوه لمانځنه هم ولرو او بیا به په همغه مناسبت ستاسې هغه جالب، ستاسې هغه ښکلي او هغه کومنټونه چې واقعا ماته ډېر زیات په زړه پورې دي او ماته همیشه مثبته انرژي راکړې ده، زه به هغه بیا تاسو ته ولولم، ستاسو د نوم سره یو ځای او له لیدونکو سره به شریک کړم. نو تاسو هڅه وکړئ چې تر هغه وخته پورې ښایسته ښکلي کومنټونه زما په ویډیوګانو کې وکړئ، کومنټ راته وکړئ، تر څو بیا زه هغه بیرته ولولم. خو نن مې غوښتل لیدونکو چې یوه متفاوته ویډیو جوړه کړم او په یو موضوع له تاسو سره خبرې وکړم او څه نه څه کیسې درته وکړم. همیشه مثلا ما د خپل ژوند څخه بېلابېلو اړخونو څخه، که هغه د پخلي برخه وه، که هغه مثلا د چکر او د میلې لپاره یو څه ول، یا هم د ځینو مناسبتونو لمانځنه وه، نو ما تاسو ته ښکلې ویډیوګانې ایښي دي، ویډیوګانې مې اپلوډ کړي دي په یوټیوب چینل کې او تاسو هم لیدلي دي. نن مې وغوښتل چې د همغه په اساس باندې یو بله ویډیو تاسو سره شریکه کړم. څه موده وړاندې یوې خورکۍ ماته په انستاګرام کې یو مسج وکړ او یوه موضوع یې راسره شریکه کړله او چې زما ډېر هغه جلب توجه دغې موضوع ځان ته جلب کړ. ما بیرته ورته ځواب ورکړ او ریپلی مې ورکړ، ورته مې وویل چې زه ستا دغه کومه موضوع چې ما سره شریکه کړې ده، زه په دې باندې یوه ویډیو جوړوم او په یوټیوب کې ږدم. بیا هغې اول خو ډېر ممانعت وکړ، یوازې ویل چې ما خپل دغه د زړه خواله یا خپل دغه د هر څه چې دې که ستونزه ورته ویلی سو، که هر څه ما د تا سره شریکول. خو ما ورته ویل چې نه، دا داسې یو موضوع ده چې باید شاید ډېری کورنۍ، شاید ډېری خویندې، ډېری مېرمنې، ډېری کورنۍ، ډېری ورونه ورسره مخامخ اوسي. نو بیا دې یو خواهش وکړ چې په یوه شرط چې زما نوم به ورسره نه ذکر کوې. ما ویل هېڅ مشکل نشته، زه ستا نوم نه ذکر کوم او پرته ستا له نامه څخه ستا دغه مسیج، دغه پیغام او دغه د زړه درد چې ده، زه به د ویډیو په شکل باندې جوړه کړم او هغه به خپلو لیدونکو سره شریکه کړم. لیدونکو شاید تاسو هم متوجه سوي اوسئ، ډېری کله چې زه ویډیوګانې ږدم، ځکه چې زما یوټیوب چینل مثلا یو کورنی یوټیوب چینل دی، نو همیشه د دې خور په وینا ما هغه مثبت اړخونه د ژوند تاسو ته در ښکاره کړي دي او تاسو ته مې ایښي دي. نو د همغه په اساس باندې دغې خورکۍ هم زه نه پوهېږم چې زړه به یې ډک وه، زه نه پوهېږم څه مشکل به و یا څه موضوع به و چې دې دغسې یو موضوع له ما سره شریکه کړې. زه به دغه مسیج تاسو ته ولولم
او بیا به د هغه په اساس باندې مونږ تاسې نورې کیسې خو سلام وړاندې کړی دی او سلامونه حسینه خورجانې خدای دې وکړه چې ښه اوسې لورکۍ دې هوره جانه زویکی دې موسی جان او اوښی سره له ټول فامیله خدای دې وکړه چې ښه اوسئ زه چې ستاسې ویډیوګانې ګورم عموما په دې نظر یم یا د نتیجې ته رسېدلی یم چې تاسې په کورنۍ کې یوازې همدا 4 نفره یاستئ یعنې ته یې اوښی مې دی موسی جان او هوره جانه ده اول خو دې ته زه ځواب ورکړم بله او زموږ شخصي دغه کورنۍ مو څه ده همدغه 4 نفره یاستو او تا سره په کورنۍ کې نور د کورنۍ غړي یعنې خواښې خوسر لیورونه دې د لیوره ښځې نندرورګانې دې نشته دي زه نه پوهېږم چې په پیل کې ولې ده نشته الخه دا یوه پوښتنه کړې آیا ته له دوی څخه جلا ژوند کوې او بېله شوې که چیرې بېله شوې نو حسینه جانې ماته واقعي او رښتینی ځواب راکړه چې ولې بېله شوې کله چې ته بېله شوې نو حتما ستاسو ترمنځ ښایي کومه ستونزه رامنځته شوې اوسي ځکه چې په افغانستان کې هېڅوک او هېڅ نوې ناوې په خپل زړه نه بېلېږي یعنې حتما د کورنۍ ترمنځ یو جنجال رامنځته کېږي چې وروسته له هغه څخه اړ کېږي تر څو بېل شي ښه هیله ده حسینه جانې چې ماته واقعي ځواب راکړې ځکه چې ته همیشه په ویډیوګانو کې دې خاندې خوشحاله یې او له کورنۍ څخه دې همیشه خوښي څرګنده کړې او هیڅ ډول نارضایتي دې نه ده ښودلې د دې لپاره چې دغه کیبورډ د فکر کوم دري وه نو د هغه لپاره دغه مسیجونه هم څه زه لولم لږ څه په مشکل ځکه هغه پښتو توري پکې نه دي مراعات شوي بیا په وروستیو کې راته وویلې چې د دې لپاره چې ما کیبورډ پښتو نه درلود نو ما داسې په دري کیبورډ کې دا ټایپ کړي خو خیر زه په مفهوم رسم ښه چیرې ورسېدلو ښه همیشه دې د هغوی څخه خوښي څرګنده کړې ده نو او همیشه دې خلکو ته یو مثبت دید د خپلې کورنۍ په وړاندې ورکړی دی که هغه ستا خاوند دی که هغه ستا لیوره ښځې دي که هغه ستا نوره کورنۍ ده نو هیله کوم چې داسې ویډیو هم جوړه کړه چې یوازې د خسرګنۍ د کور هغه ښې شېبې هغه خوشحاله ژوند مه ښیه بلکې د خسر په کور کې چې کومې ستونزې هم شته هغه هم خلکو ته وښیه مثلا د لیورو د ښځو ترمنځ ناخوالی مثلا د خواښې له خوا څخه د انګورګانو انګور لکه انګور لیکل سوی ډېر وبښئ د انګورګانو سره ستونزه هم وښیه مثلا د نورې کورنۍ تاوتریخوالی هم وښیه مثلا داسې یوه نجلکۍ د یو چا کور ته راځي او د کومو ستونزو سره مخامخ کېږي هغه هم وښیه بیا یو څو د ژړا سټیکرکان هم رالیږلي دي زه نه پوهېږم چې ولې او هیله ده همیشه د خسرګنۍ نه تعریف مه کوه ځکه چې د خسر په کور کې یوازې خوښي نه بلکې جنجالونه هم شته او هیله ده تر ټولو مهمه دا خلکو ته وښیه کله چې د یو چا په کور کې هیڅ ماشوم ونه شي او یا هم که ماشوم کېږي هغه نجلۍ وي او بیا وروسته له هغه د دغه نجلۍ مور له کومو ناندریو سره مخامخ کېږي هیله ده هغه هم خلکو ته ووایه دا ډېر یو یعنې هیڅ ښه خبر نه ده او خدای دې نه کړي چې چا په کور کې داسې یو مشکل اوسي نو حسینه جانې هیله کوم چې زما د خبرو نه منفي
منفي لید وانخلې. زما ډېر زړه ډک دی ځکه دا خبرې تا سره شریکوم. تا دې خدای همیشه خوشحاله لري. له موسی جان او هوره جانې سره. خو هیله ده زما مسیجونو ته ځواب راکړه. ښه، دا دوی مسیجونه وه. بیا ما ورسره بېرته لږ څه نور مسیج څه وکړ، ځواب مې څه ورکړ او ما ورته وویل چې دا موضوع ولې، او دا مې هم پوښتنه ورنه وکړه چې ایا تا زما ویډیوګانې نه خوښېږي که څنګه. بیا په وروستۍ کې یو بل مسیج هم تاسو ته وایم چې لیکلي دي چې نه، زه همیشه تا ته دعا کوم، همیشه چې زه ستا ویډیوګانې ګورم، په ځانګړې توګه کله چې د خپل کورنۍ هغه مثبت لید ټولو ته ښایي، نو زما په سترګو کې اوښکې راټولېږي او وایم چې ای کاش ټولو د حسینې په څېر ژوند درلودلی. ښه، ډېره زیاته مننه کوم. موضوع مې واخیستل لیدونکو، البته ما خو مخکې هم اخیستې وه او دا موضوع مې څو ځلې ولوستله. دا مسیج چې واقعا هم ځینې وخت یعنې انسان خفه کېږي پرې چې ولې باید زموږ په یوه افغانه کورنۍ کې داسې یو خبرې وسي. او دې هم لیکلي وو چې شاید یوازې ستا ژوند به ښه وي، خوشحاله به وي او شاید د ډېرو نورو نجونو ژوند کې به ستونزې وي. ګرانې خورکۍ، ای کاش ما کولی شئ چې ستا نوم واخلم، بیا به ډېر ښه مخاطب به مې ته وې او زه مطمئن یم چې ته به زما ویډیو حتما ګورې، ځکه زه د ویډیو لینک تا ته حتما په انسټاګرام کې هم درلیږم چې ته په یوټیوب کې دې وهم نه لیدله، متوجه سې زما د ویډیو ته. او هم ټولو نورو خویندو ته چې زما ویډیوګانې ګوري، که هغه په افغانستان کې دي یا هم د افغانستان نه بهر دي، البته ټولو ورونو ته، د خپلو ورونو مې دغه هیله ده چې په خپلو کورنیو کې زما دغه ویډیو پلې کړي، تر څو د کورنۍ ټول غړي ورته فکر وکړي او متوجه اوسي. ګرانې خورکۍ، سمه ده چې په هر کور کې، هر دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، حتما یو څه شته دي، حتما یو منفي اړخ هم لري. یوازې همیشه خندا، خوشحالي، خوښي دا موضوعات نه وي. ځینې وخت جنجالونه، ځینې وخت ستا په خبر هغه منفي ناندرۍ ده، هر څه وي. خو خبره دلته چې موږ څه نقش پکې ادا کولی سو. مثلا شاید که ما دغه اوس څه رقم ژوند زه کوم، که داسې ژوند ما نه کولی، نو شاید زه به هم له همدغسې ناخوال سره مخامخ وم. یو څه ده چې په ژوند کې تجربه همیشه زموږ له خوا څخه نه وي. یعنې کله چې موږ د یو بل چا ژوند هم ګورو، هغه هم باید موږ ته یوه تجربه سي. زه چې کله مجرد وم، ما چې خپلو خپلوانو کې مثلا هغه کسان چې ودونه یې کړي وه، که هغه نجونې وې که هغه هلکان وه، ما چې د هغوی ژوند لیده، هغه چا چې یو ډول ژوند اختیار کړی و او همیشه په ژوند کې خوشحاله ول، منفي اړخ یې ډېر نه درلوده، مثبت اړخ یې درلوده، هغه مې هم په خپل ذهن کې ځان سره یاداشت کوله. هغه کسان چې په کور کې به همیشه جنګونه ول، همیشه به پیغورونه ول، همیشه به یو بل ته به په کته سترګه یا په کمه سترګه لیدل، د هغوی ژوند ته مې هم پام و. کله چې زه کوژده مې وکړله، کله چې ما واده وکړ، یعنې موږ او تاسې همیشه په ځانګړې توګه راځئ شخصا خپله یوه نجلکۍ یا یوه پیغله ځان تصور کړو. کله چې موږ او تاسې کوژده کوو، په څه فکر کې اوسو؟ همیشه په دې فکر کې اوسو چې هله کوژده مې وکړله، هله زه د یو چا په نامه سولم، هله زه به ځان ته کور لرم. ګورئ دلته مې یو کلمه ځان ته اختیار کړه، ځان ته کور لرم. هله زه به مثلا کله چې زه کوژده کېږم، په اخترونو کې به ما ته اختری راځي، په نوروزي کې او په دې هغې کې به ما ته به جشن راځي. یعنې همیشه مادیاتو ته مو فکر کړی دی. کله مو دا فکر کړی چې زه یوه نوې کورنۍ پیلوم، زه یو نوی ژوند پیلوم، د ژوند یو نوي پړاو ته زه ورځم او زه څه باید وکړم؟ راځئ د مشرانو نه مشوره واخلو، راځئ په دې هکله کتابونه ولولو. شاید تاسې ووایئ چې په دې هکله کتابونه نشته. ولې شته؟ د ژوند د روشونو په اړه ډېر زیات کتابونه په نړۍ کې موجود دي. صحیح ده، مخامخ مستقیم به یې نه ویلي چې د خوښې او نیډګور ژوند، مخامخ مستقیم په دغه کتاب کې نه وي لیکل شوي چې د دوو د لورو ښځې ژوند. نه، دلته لیکل دي په کتابونو کې چې موږ څه ډول باید ژوند وکړو، په کورنۍ کې، په ټولنه کې، په مکتب، پوهنتون، دغه ځایونو کې. نو هغه خبرې باید موږ په خپل ژوند کې په هره برخه کې عملي کړو. یعنې کله چې ما واده وکړ او یا هم دغه نه مخکې مې ستاسو ته وویله چې ما چې د نورو ژوندونه لیدل، نو هغه خبرې ما ځان سره درلودلې که زه هم د فلاني کس په څېر اشتباه وکړم په ژوند کې، بې حوصله اوسم،
همیشه خپل خواهشات د نور د خواهشات نه لوړه درجه کې کېږدم او وایم چې نه اول به زما دغه خواهشات پوره سي، وروسته له هغه نه که نور خلک له لوږې نه مري یا ژوندي پاتې کېږي ما پورې اړه نه لري. یا هم نور موضوعات نو حتما ما به هم په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلات درلودل. یا هم که د نورو خبرو ته مې ډېر زیات جدي پاملرنه کړې وای. یعنې تر ټولو هغه جدي مشکل چې زموږ او ستاسې یا د افغانیو کلتور افغاني خلکو په ژوند کې دی هغه څه دی چې د خبرو منونکي نه یاستو. که یو چا یوه خبره راته وکړله دوه خاصیته دي. یوه مېرمن داسې ده چې یو چا ورته وویل چې ته ښه نه یې مستقیم ورته وایي چې ته ستا پلار ستا نیکه ستا غور نیکه ستا وپوښته ښه نه دی. یعنې ګورې مستقیم ځواب ورکړه او هغه جانب هم بیرته بس خبرې دي هغه ته پیغور ورکوي ته داسې وې ته هغسې وې ستا واده کې داسې خبرې وې ستا پلارګانې هم پلار او نیکه ته به ورسېږي. دویمه چې رقم کومه ډله مېرمنې دي هغه داسې خبرې اوري بس چې د میلمه د کوره لاړ یا هغه کس د مخې نه ایسته او خپل خاوند ته کښېني د هغه په غوږ کې بنګه 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 الله ستا مور داسې وکړله ستا خور داسې وکړل ستا ورور داسې وکړ ستا ورېندار یې داسې وکړل بس ورته وایي 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 ښه راځه دا فکر وکړو دغه هلک ته چې موږ تاسو یا مثلا په یو نوع خپل خاوند ته چې دغه خبرې وکړلې دا آیا ورڅخه خپله مور ووژنې آیا ورڅخه خپله خور ووژنې خپل ورور ووژنې خپل ورېندار ووژنې یا هر هغه کسان سره چې موږ ستونزه لرو که هغه په مقابل کې یو منفي عکس العمل وښیي خو هم د خدای قهر او غضب په ځان نازل کړی دی چې د مور پلار په مقابل کې درېدلی او د مور پلار به احترامي یې کړې ده هم خپل خوږ ژوند چې کلونه کلونه د همغې مور پلار ورېندار ورور خور سره ژوند کړی هغه په صفر ضرب کېږي خاص زما او ستا په خاطر. نو رابسو اصلي موضوع ته او که چیرې زموږ خبره ونه مني د وخت په تېرېدو سره یو وارې که زموږ او ستاسو د خبرو په مقابل کې بې تفاوته اوسي دوه دفعې که بې تفاوته اوسي درېیم دفعه یا مجبوره ده چې د کوره نور سربداله سي او کور ته رانسي په وخت سره او کور یې خوښ نه سي د کور هغه صمیمانه فضا یې جوړه خوښه نه سي او یا دا هم ده چې په مختلفو طریقو باندې نشه یي توکو باندې روږدي کېږي. اوس ولې زموږ ډېری ځوانان ډېری واده کړي نران یا هلکان نشه یي موادو باندې روږدي دي دلیل همدا ده چې کورنۍ تاوتریخوالی دی. کورنۍ تاوتریخوالی څوک رامنځته کوي زه او ته یې رامنځته کوو. سیده خورجانې ته به راته وایې چې موږ که هر څومره ښه اوسو ولې د کورنۍ له خوا نه څخه چې موږ ښه ونه اوسو یا مثلا دغه کورنۍ تاوتریخوالی که د هغوی له خوا نه وي موږ څه وکړو. ګوره موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو اول خو باید ډېر زیات ګذشت ولرو یوه خبر مو چې واورېدله یوه موضوع چې وه چې مثلا په نحوې موږ او تاسې خفه کولو یو ځل ځان هماغه دقیقه خاموشي اختیار کړو چوپ اوسو هغه کس چې هر څومره خپله غوسه په موږ تشه کړله ویې ویلې صرف سر کته واچوو او ورته غوږ ونیسو هغه کس مجبوریږي خپله چې چوپ اوسي ځکه پوهېږي چې جانب مقابل خو هېڅ ځواب رانه کړ یا ورته زما خبرې ارزښت نه لري یا بې تفاوته ده یا هر دلیل ده هغه جانب مقابل خپله چوپ کېږي او بیا وروسته له هغه نه د هغې خبرې په باره کې ما ته خپله یو څو شېبې چرت وښو آیا زه په دغه خبره کې زه هم مقصره وم ما هم ګناه درلودله که نه یوازې هغه نفر ګناه درلودله او د دې تر څنګ تر ټولو اسانه لاره څه ده هغه څه چې زما خپله د ژوند تجربه ده او تاسې وایئ چې همیشه هسې نه په خپل ژوند کې خوشحاله ده شکر الحمدلله هو زه خوشحاله یم زښته زیاته خوشحاله یم او زه هیڅ ډول مشکل په خپل کورنۍ کې نه لرم البته زما د خسرګنۍ په کورنۍ کې ځکه چې موضوع همدا وه نو زه دا یو کار ترسره کوم چې زه د ډېرو خوښیو یو څوک چې خوښي راکوي یو څوک چې ښه کار راسره ښه عمل راسره کوي ښه رویه راته کوي ښه میلمه پالنه رانه کوي د هغوی په مقابل کې دوه چنده مینه ورکوم که یو څوک راته وایي چې ته ښه یې زه 100 دفعې ورته وایم چې ته ښه یې یا ته ښه یې یا ستا کورنۍ ښه ده که یو څوک راته په ورین تندي باندې ګوري زه 10 ځلې د هغه څخه ډېره ورته خاندم موسکی کېږم که یو څوک همداسې مثلا ښه رویه راسره یو ځلې کوي زه 10 ځلې ورسره ښه رویه کوم هماغه ده چې دا هر عمل وایي د ځان څخه عکس العمل لري هغه چې ما سره ښه وکړل زه ورسره په مقابل کې ښه وکړم ما چې په مقابل کې ښه وکړل هغه بل مقابل له ما سره ښه کوي یو څوک چې په ژوند کې انسان دی هر حالت راځي یو منفي او ترخه خبره کوي یا هم یو تریخ یا یو ترخه عمل ترسره کوي په مقابل کې خاموشي اختیاروم او هیڅکله هم ځواب نه ورکوم شاید ډېری زما کورنۍ به هم نه د زما ویډیو اوري دا په تاسې باندې ځینو خبره زما لپاره نه
مګم الله د ټولو په سر شاهد دی. هر څوک چې له ما څخه ستونزه لري کولی شي چې کمنټ وکړي چې نه نه دا خبرې دروغ دي، حالانکه زه همدغسې خپل ژوند ته مې دوام ورکړی. همدغه ده چې دغه د تقریبا 4 تر 4 نیمو کالو زما د واده او زما د کوژدې څخه تېرېږي. زه د هېڅ چا سره مشکل نه پیدا کړی او هېڅ ډول تاوتریخوالی مې خپل کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړی. یو بله موضوع لیدونکو خبرې مې نه اوږدوم، تاسو به هم وایئ چې اسنۍ بیا څومره ډېرې خبرې وکړلې، خو دغه موضوع زه ډېر خپل ځان ته دغه جلب توجه زما ځان پام یې ځان ته واړوه. یو بل څه ده چې چا په ژوند کې مداخله نه کوم او نه هم چاته اجازه ورکوم چې زما په ژوند کې مداخله وکړي. مثلا مداخله څه ډول؟ زما مثلا یو مشکل رامنځته کېږي، مثلا د خاوند سره مې مشکل رامنځته کېږي، مثلا د وظیفې په تړاو مې مشکل رامنځته کېږي، زه ورځم بلې کورنۍ غړي ته کښېنم ټوله کیسه کوم. ولا زما خاوند داسې دی، ولا زما خاوند ناوخته کور ته راځي، ولا زما خاوند ماته کالي نه اخلي، ولا زما خاوند مثلا دا نه اخلي و هغه نه کوي و هغه نه کوي. د پښتنو خبره ما د مور پلار کره زر زر نه بیایي. مختلف دلایل چې ټول دلایل بې منطقه دي. هغه نفر څه کوي؟ هغه خو دې لپاره چې زه خفه نه شم ما د لاسه کې وله ستا خاوند نباید داسې کار وکړي، ستا خاوند باید هره میاشت تاته کالي واخلي، هره میاشت تاته پیسې درکړي، هره میاشت دا وکړي، میلمستیا وکړي، تا د مور پلار کره هره ورځ بوځي او یا هم ستا مور پلار ته په وار سره میلمستیا وکړي. نو هماغه ده چې دلته یوازې ځي چې مثلا زما دغه غصه زما د قهر آرامه کړي، نور هم هغه څه وایي هغه ته اور ته لمپه وهي. نو ما دا ویل چې نه باید چا په ژوند کې هم مداخله وکړو او نه باید بل چا ته هم وخت ورکړو چې زموږ په ژوند کې مداخله وکړي. وخت څنګه ورنکړو چې یعنې موقع دې ورته برابره نه کړو چې یو څوک زموږ په ژوند کې لاسوهنه او مداخله وکړي. ګورئ خویندو، کله چې مثلا موږ د خپل خسرګنۍ په کور کې یوه ستونزه پیدا کړو که نه او یو مشکل سره مخامخ سو، د یو چا څخه خبرې واورو، هره موضوع چې وي، کله چې د خپل پلار کور ته لاړ سو دغه موضوع له خپل مور سره، له خپلې مور سره، له خپلې خور، د خپلې ورندار یا د خپلې خاله او عمیدو سره شریک کړو، نو هغوی هېڅکله هم چوپ نه کښېني که نه. تاسو به هم راسره موافقه یاستئ. همیشه زموږ ځواب راکوي، راته وایي چې دا ځل چې لاړلی وروسته ګوره پام کوه چې مثلا خوښ سره دې داسې رویه وکړې، دروغ سره دې داسې رویه وکړې، د لیوره ښځې سره داسې رویه وکړې، یا خاوند سره یا که یو چا یوه خبره ته وکړله پام کوه چې هغه خبره تېره نه کړې، دوه چنده باید ځواب ورکړې. ګوره دلته کورنۍ تاوتریخوالی زموږ او ستاسو د لاس څخه رامنځته شي. ګرانې خورکۍ، قدرمنې خورکۍ، زما معززې خورکۍ، زما مهربانه خورکۍ، زه دعا کوم چې ستا په کورنۍ کې هېڅ ډول ستونزه ونه اوسي او که چیرې هم ستونزه اوسي واخله ته خپله لاس په کار شه، ته خپله ښه اوسه، نیکي وکړه یا به مثبته نتیجه ورکړي او ستا کورنۍ به بېرته له تا سره هم همداسې ښه ژوند تېروي او ښه سلوک به در سره کوي. او یا هم که چیرې هغوی په عامه اصلاح نه شوله، الله پاک به ستا اجر درکړي. هغه دري ژبه کې وایي متل دی، وایي نیکي کو د دریا پرتو، نو ښه وکړه خدای ته یې وسپاره او ووایه چې زه همیشه که ښه کوم زه الله جل جلاله سره کوم، اجر و پاداش به یې هم هغه ورکوي. نو خبرې مې لنډوم ګلونو، ډېره زیاته مننه کوم. او رښتیا یوه بله موضوع مې هم چې د یادونو چې تا وویلې چې شاید ته هم بېله سوې اوسې او په جنګ جګړو به بېله سوې اوسې. نه، زه د هېچا نه هم نه یم بېله شوې. متاسفانه چې زما خسر او هغوی ډېر مخکې وفات شوي دي، یعنې زما خاوند ډېر وړوکی و چې هغه وفات شوي دي. او کله هم چې مثلا زه کوژده شولمه، تقریبا زما 5 وروڼه یو ځای په یوه کور کې ژوند کوه او زما هم خاوند چې ول، نو د هغوی کور داسې و چې زما خاوند زما د خوښې سره خدای دې وبښي د هغوی سره ژوند کوه. نو البته یوه د مجردۍ کوټه وه، نور نو هغه د ژوند امکانات نه وو په هغه کور کې، ځکه ټول په یوه کور کې وو، ولې د هر یوه دیګ او خرڅ او دا مسایل بېل ول. نو د هغه لپاره یې دې لپاره چې مثلا زما لپاره کوټه نه وه یا پخلنځی نه وه یا دستشویي نه وه، نو د هغه لپاره هماغه وخت بل کور یې ونیوه او زه همدې کور ته راواده شولم. یعنې داسې نه ده چې زه اول د خواښې کره یا د خسر کره تللې اوسم، د هغوی د کوره بیا ما کډه رابار کړې اوسي او زه دې کور ته راغلی یم. نه، زه د همغه اول نه، زما کوژدې په وخت کې
چې زه کوژدم دا کور اخیستل شوی دی او د کور کوم جوړ که او وروسته له هغه نه دې کور ته مونږ راغللو او زه چې راوادم سولم هم دې کور ته راغلم. نو بیا وروسته له هغه نه متاسفانه چې تقریبا 1.5 کال وروسته کله چې کرونا راغله زما خوښې بیبي وفات شوله. الله پاک دې هغوی ته جنتونه ورته نصیب کړي. او هماغه ده چې مثلا اوس هر لیور مې شکر الحمدلله ځان ته کور لري، ځان ته ژوند لري او کله چې موږ یو بل ته ورځو ډېر زیات یو په بل ګران هم یو. په ما باندې ټول لیورونه مې دي، لیوره ښځې مې دي، لیوره ماشومان، ورورګانې مې دي، هغوی کورنۍ چې دي راباندې ګرانې دي او ټول له ما نه مشران دي. د هغه لپاره نو نه کوم مجرد لیور پاتې و چې مثلا هغه زما په کور کې باید ما سره وای او نه کومه مجرد اندرور پاتې وه چې مثلا زما اندرای د ټول مشرانې دي او حتی د هغوی اولادونه زما په عمر دي او همدارنګه زما خاوند زما د لیورونو هماغه وروستی یا کوچنی ورور دی. نو د هغه په اساس باندې د مال چې دغه سوال مو ځواب سي نو بیا هم راځم هماغه نتیجې ته ګرانې خورکۍ قدرمنې خورکۍ او خدای دې وکړه چې ټولې خویندې چې زما خبرې اوري هیڅوک مه ملامتوئ. که چیرې زما غږ زما د یوې مېرمنې خاوند اوري تاسو هم کوشش وکړئ په خپل ژوند کې خپلې مېرمنې ته دومره مینه ورکړئ دومره په ښه الفاظو ورسره خبرې وکړئ چې هغه که چیرې د یو بل جانبه لږ څه په ستونزو کې هم اوسي هغه د یاده وباسي. که ته یوه خور زما غږ اورې چې ته یو خاوند لرې یا خسرګنۍ لرې ته هم خپلې کورنۍ ته دومره مینه ورکړه چې هغوی ووایي چې ژوند خو دغې ته وایي. باور وکړئ که چیرې په خوشحاله باندې موږ ژوند کوو ژوند ډېر خوږ دی ډېر مینه ناک دی. که چیرې په مینه ناکه توګه موږ ژوند ته وګورو او ژوند وکړو نو ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله چې په همدې اړه به نورې ویډیوګانې هم په راتلونکي کې زه نشروم. دا هیڅ خبره زما نصیحت نه وه هیڅ چاته هم نه، یوازې ما د خپل ژوند تجربه له تاسو سره شریکه کړم او واقعا په دغه برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. شفاخانو ته لاړ شئ د ښځو سرونه مات سوي دي څوک سوځېدلي دي. مخکې په خبرونو کې به ډېر وي خو اوس نه وایي نه پوهېږم چې دغه تاوتریخوالی را کم شوی دی که څنګه. نو ډېری ځوانان دي مثلا چې ودونه کړي دي په نشه یي توکو باندې روږدي سوي دي اخته سوي دي. دلیل یې څه دی؟ دلیل یې همدغه د کورنیو ترمنځ تاوتریخوالی او ستونزې دي چې په کورنۍ کې داسې فضا نه ده ورته متساعده سوې چې هغوی ارامه اوسي هماغه ده چې هغوی هم ځي په مختلفو نشه یي توکو باندې روږدي کېږي. نو انشاءالله چې ویډیو مو خوښه سوې اوسي انشاءالله چې دغه څه نه څه په خپل ژوند کې عملي کړو. راځئ که تاسو هم په خپل ژوند کې هیڅ ستونزه نه لرئ که ستونزه هم لرئ په ډېر عادي توګه هغه د کورنۍ ترمنځ حلوئ نو خپل نظرونه خپلې تجربې مو په کومنټ کې راسره شریکې کړئ تر څو نور دوستان هم ورنه برخمن سي او په خپل ژوند کې عملي کړي. نو تر بلې خپرونې مو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارلم. لوی الله مو مل شه د ژوند هره شیبه مو هره ګړۍ مو په خوښۍ او په خندا او په مسکا باندې تېره شه.